السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچ ویل زده کړې ته بخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د انلاین اپلیکیشن دوهمې برخې چې په هغه کې مونږ د اپلیکیشن ډیزاین او اپلیکیشن ته دوهمه صفحه ورکول او اپلیکیشن ته لومړی یعنې د شروع صفحه ورکول، همدارنګه د اپلیکیشن یو څه ډیزاین برابرول دي او په هغه کې اډمین برخه د ځان لپاره فعاله کول او د نورو لپاره مثال چې کله تاسو د یوزر برخه خپروئ نو هغه نه هغه لرې کول. نو لومړی راځو هغه هماغه اپلیکیشن چې مونږ جوړ کړی وو هغه خلاصوو. کله مو چې اپلیکیشن خلاص کړو نو مونږ په تېره برخه کې فقط لیست جوړ کړی وو، نور مو ډیزاین کړی نه وو. نو د هغه لپاره لومړی راځو د هغه ډیزاین کوو. نو ډیزاین لپاره فقط یو کارد ویو کافي ده. نو د ده هغه ګورو ولاړوالی چې څو ده. نو ولاړوالی یې 100 ده، 100 او شاوخوا فاصله به د دې چې ده د لیفت طرف یعنې د چپ طرف هم 10 به کوو او د رایټ طرف هم 10 او د پورته طرف چې ده 15 او د لاندې طرف هم 15. نو دا مو چې کله 15 که له هغه نه بعد اوس راځو د دغه لاینریو چې ده د ده فیډینګ چې ده 50 تر څو مونږ ته مشکل جوړ نه کړي. نو لومړی د دغه فیډینګ هم صفر کوو. فیډینګ مې چې کله صفر کوو اوس راځو دلته دا ورچو، بیا بېرته د ده دا فیډینګ مې چې 50 کړی وو بېرته یې صفر کوو. نو دا مو داسې که اوس له هغه نه بعد چې ده نور خو انشاءالله مشکل نشته پکې. او د دغه کاردویو د هغه چې ده لیک سره منظم کوو. دا سیوری کموو، سیوری چې ده 10 ده، 10 ډي پي ده. نو هغه یې کوو لومړی ژبه یې چې ده انګلیسي ته واړوو، بیا دا ورته ورکوو، بیا له هغه نه بعد چې ده 3 ډي پي او ریډیوس چې ده 15 ډي پي. نو دا هم د هغه طریقه سوه. اوس راځو د دغه لیک ډیزاین سره برابروو. د ده دا پیپ چې ده یعنې د لیکنې د اضافه کولو هغه بیا غیر فعاله سوی ده. په هغه تېره ویډیو کې مو 2 وارې غیر فعاله کړی وو، بېرته غیر فعاله کېده به اوس یې د هغه هغسې ده کار سته کړی ده. نو اوس بیا د دغه دا ټول بار چې ده دغه لرې کوو، یو له ځانه یو ښایسته پښتو غوندې له ښي طرف نه ټول بار اضافه کوو. لاینر ایچ دا دلته ږدو او له هغه نه بعد د ده ولاړوالی چې ده 50 یا هم 55. 55 مې چې که بیکګراونډ یې مثال خپل رنګ کوو، دا کوم رنګ چې سټارټ بار ده. نو دا مو چې کله کړ له هغه نه بعد اوس راځو یو انځور ږدو. له انځور نه بعد یو هغه ږدو ټکسټ ویو. له هغه نه بعد دا چې کوو بیا له هغه نه بعد دا د ګراویټي چې ده رایټ کوو او سینټر کوئ. له هغه نه بعد د دغه ولاړوالی چې ده 25 یا هم 26 او د ده هم 26 او فیډینګ خو یې نشته ده. د دغه هغه چې ده سکیل ټایپ یې چې ده فټ ایکس وای او له هغه نه بعد به دلته یو دانه ایمیج راواخلو د کتاب په شکل کې چې مثال د لیکنو اپلیکیشن سره هغه وکړي. نو بوک د بوک نو دا به راواخلو، دغه صحیح ده سیو به یې کړو. نو دا به دلته سیو کړو. اوس راځو دغه ځای کې یې ورکوو. نو دلته هغه ده لیکو پښتو لیکنې. نو دا به چې کله ولیکو اوس راځو د دغه دا رنګ چې ده رنګ یې چې ده
سپین ورکوو او سایز یې چې ده 16 او نور که انشاءالله صحیح ده. د دغه شاوخوا فاصله چې ده 10. نو دا مو 10 ورکړه. اوس د دغه پیډینګ چې ده د دغه پیډینګ دا صفر کوو، 8 دا صفر به یې کوو. نو دا یې مشکل ټول او دا یې ټول طریقه وه. نو دا مو چې کله دا داسې کړ، اوس به یې څه وکړو، د دغه کار په خلاص ده. فقط به اوس یو دې لیکنې هغه ورکړو، د لیکنو لپاره لویه صفحه چې عکس او لیکنه پکې ښکاره شي. دلته مونږ ورکوو پیج. نور تاسو چې په کوم هر ډیزاین باندې کوئ هغه ستاسو خوښه ده، خو فقط زه دلته چې یو عکس درته کومه، دلته لاینر وي یعنې ورټیکل لاینر. له هغه نه بعد چې دا د دغه دا څه ورغټوو او پیډینګ یې صفر. نو دا هم پیډینګ صفر شو. له هغه نه بعد دلته انځور راخلو چې مثال دا یې څه کوو 250 نه 50 220 او سوري چې ده دا میچ برانډ. او له هغه نه بعد دلته یو هغه پکې انځور نه ورکوو، فی الحال دا سینټر ګروپ کوو. له هغه نه بعد دلته ټایټل ورکوو یعنې سرلیک. سرلیک له هغه نه بعد د ده چې هغه ده دا به اول لرې کړو، سکرول به ورکړو. سکرول مو چې ورکړ بیا به د دغه دا هغه چې ده دا هوریزنټل سکرول ده، ورټیکل راخلو. میچ برانډ او پیډینګ یې صفر، لاینر وي. هغه نه بعد دا دلته راخلو، پیډینګ یې صفر کوو. له هغه نه بعد چې ده دغه ټایټل راخلو، د دغه دا ګراویټي چې ده رایټ ټاپ. نو ټاپ د دغه اندازه چې ده 18 یعنې داسې لږ غټ ایښی ده. بیا له هغه نه بعد چې ده دلته یو وړوکی ټکس راخلو چې د هغه اندازه به یې 14 یا هم 16 او دغه چې ده لږ ډبلوو یعنې بولډ سیسټم کې سټایل کې کوو، نو دا به بولډ کړو. نو دلته لیکو ورته په آی ډي کې چې مثال بیا په هغه کې موږ ته وښودل شي چې دلته لیکو ټایټل، په دغه دویم کې چې دا ټکس لیکو او دا چې ده دا خو معلوم ده چې ایمیج. نو دا خو یې د هغه طریقه شوه. اوس راځو مین اکټیویټي ته. په دغه ځای کې مثال دلته عمل ورکوو، عمل به ورکړو مثال کاردیو ته چې کاردیو په اخر کې موجود ده. نو دا د زور نیولو هغه وه چې دا د ډیلیټولو بحث شو په تېره برخه کې مو زده کړه. نو دا به ایسته کړو ځکه چې اوس خو کاردیو ته هغه ورکوو. دا لانګ کلیک بیخي لرې کوو او دلته دا اضافه کوو چې دا وین کلیک اټ کاردیو. چې کله کلیک شي کاردیو نو را دې شي اول د دغه کوم هغه چې ده لیست ماپ دا دې راواخلي، د دغه پوزیشن ګیټ پوزیشن لیست ماپ، د دغه لیست ماپ دې راواخلي او ماپ ته دې ورکړي چې دا هغه د نوم باندې ماپ په نوم باندې ده. په هر نوم چې وي خو بیا په هغه بله صفحه کې نه غواړي، خو هغه مشکل نشته. دا بیا ماپ ته ورکړه. چې کله ماپ ته مو مثال دا ورکړو بیا به دې راشي مثال اکټیویټي دې شروع شي، په نوم دې پټ ایکسټرا یعنې ځان سره یو کلیم واخلي او سیټ دې سکرین شي او سټارټ اکټیویټي دې شي. نو دلته اوس راځو یعنې پیج ته دې لاړ شي ځان سره او وادې کړي په کیلي باندې، یعنې په دغه کیلي باندې چې نوم یې ده ډیټا. څه دې واخلي ځان سره دغه میپ چې مو کله دغه لیست میپ دغه پوزیشن مو چې کله دغه میپ ته ورکړی ده خالي میپ، دا دې ځان سره واخلي چې دا میپ په نوم دی ام ای
او ده او اکټیویټي سٹارټس. نو دا یې مثال د دغه کلیک شو، له هغه نه بعد به راسئ تاسو پیج ته. مثال اوس به راسئ اپریټر، دا وینئ GS1 to map، دا به دلته راواخلئ، دا به دلته کښېږدئ، له هغه نه بعد به دلته دغه دی هغه ګیټ اکټیویټي ګیټ ایکسټرا کې، نو هغه کې نوم چې و ډیټا و. کله مو چې دا هلته بېرته دغه میپ ته ورکړئ د هغه نوم تاسو ورکولی سئ بېرته اډ ویریبل میپ MAO. که تاسو هر نوم ورکوئ مشکل نه لري، نو دا به دلته ورکړئ. بیا به تاسو کنټرول نه راسئ F0 هغه به راواخلئ بلاک F0 empty، بیا به راسئ ویریبل برخې ته F0 is empty، یعنې که چېرته نه و خالي دغه میپ، یعنې که چېرته موږ رام سو په بلې طریقې او دغه ډیټا کوم هغه څه دا خالي وي، یعنې کوم څه پکې نه وي، نو بیا داسې نه کېږي. نو بیا دې راسئ ایمیج ته دې راسئ، اول به دا ایمیج خلاص کړو from URL، له هغه نه بعد ټکسټ او بیا له هغه نه بل ټکسټ. نو دلته به ټکسټ ټایټل انتخاب کړئ، دلته ټکسټ او دغه ځای کې ایمیج. نو دا به چې کله انتخاب کوو اوس به راسئ ویریبل برخې ته او دغه ځای کې به تاسو پیدا کړئ ګیټ کې باندې، دا به ټول ته ور اضافه کړئ، په دغه ځای کې به هغه انتخاب کړئ دا کوم میپ مو چې جوړ کړی ورته، په هر نوم باندې مو که جوړ کړی خو پورته انتخاب ضروري ده. دلته به تاسو دا انتخاب کړئ، دلته تاسو چې کوم نوم په همغه ځای کې ټایټل کې ورکړی ټایټل، دلته ټکسټ او دلته ایمیج IMG. نو اوس راځو دغه ټایټل ټکسټ او IMG دا چېرته دي، نو دلته به راسو تاسو به دا هلته در وښیي چې دا په دغه ځای کې مونږه کړي د اپلوډ په هغه کې مو دا کلیانې ورکړې وې IMG ټایټل او ټکسټ. نو اوس به دا هم د دې طریقه وه. د اپلوډ طریقه داسې ده که نه، مثال چې تاسو کله اپلیکیشن جوړ کړئ خپل ځان لپاره داسې یوه نسخه جوړه کړئ چې دغه پیپ پکې فعاله وي، او داسې نورو ملګرو لپاره مثال چې خپروئ د هغه لپاره دا پیپ یا لرې کړئ یا ډیلیټ کړئ بیخي. نو کولی شئ بیا خپله خالي کوم یو چې مثال د اپلوډ برخه لري له هغه نه نشرات کولی شئ، که کوم ملګری مو بیا ځان سره مرستندوی کوه شي مثال هغه هم نشرات وکړي، نو بیا همغه اپلیکیشن ورلېږي کوم چې پیپ یعنې د اډمیني برخه فعاله ده. د ډیلیټ اپشن خو مې په دې کې ډیلیټ کړ. نو اوس اپلیکیشن بیولیټ کوو چې څنګه کېږي. تر څو ویډیو اپلیکیشن رن کېږي، نو ویډیو به تر څو سټاپ کړو. نو اپلیکیشن مو انسټال کړه، اوس به وګورو چې چا خو به نشرات نه وي پکې کړي، ځکه دا پروژه مو په یوټیوب کې خپره کړې وه، نو یوټیوب کې مو لینک خپور کړی و، نو چا څه نه دي پکې کړي، نو اوس به یې پوسټ ور وکړو. را به سو یو انځور به ورته انتخاب کړو، مثال دا دلته ورته لیکو چېرې یو شی به ورته ولیکو دا پوسټ، او دغه ځای کې به چې دا اوږد متن ورکړو، دا اوس پوسټ خپرولو باندې کلیک وکړو. نو اوس به یې وګورو چې 100% اپلوډ شو لیکنه شاته به راسو. نو مثال دا یې هم یوه لیکنه شوه. اوس په دې لیکنه باندې چې کلیک وکړئ تاسو دلته ګورئ دا دویمه صفحه شوه، څومره لیکنه چې مثال تاسو کولی شئ. نو دا پوسټ دا یې سرلیک شو دغه، او داسې دا نور ټکسټ تر اخره پورې، او دا یې انځور شو. نو دا یې هم د انلاین اپلیکیشن د جوړولو طریقه وه په ښایسته ډیزاین کې. نو تر نورو ویډیوګانو پورې مو په لوی الله جل جلاله سپارم. الله مو مل شه.